نو دا خو ګوره واتس اپ نمبر ټولو سره وي تاسو خپل ویډیوز جوړ کړئ راولېږئ تاسو خپل پکچرز جوړ کړئ راولېږئ نو موږ به ګورو انشاءالله چې چا کې ټیلنټ زه به موقع ورکوم په خپل ځاني خو د ما دا سوچ دی چې راځي نوي خلک دې راشي زه به ورله موقع ورکوم د ما فلم کې به راځي زه به ورله کار ورکوم باقي د نصیب خبره ده د هر چا چرته خانه چرته فقیره دا یو اوریجنل کہانی ده اوریجنل کہانی ده دا یو واقع شوی زموږ په پیښور کې نو بس هغه موږ راوچته کړی ده علم د فلم شکل ورکړی دی نو ډېر محنت هم پې کړی دی سلیم مراد صاحب د دې رایټر دی او سعید تاکالی صاحب د دې مکالمې لیکلي دا د دې کہانی ډیمانډ داسې و چې دی کې دا کم کردار و یو پکې شاهد صاحب دی بل پکې جهانگیر صاحب دی د دوی دواړو منځ کې کہانی ده بیا پکې اصغر چیمه دی یو ویلن کردار دی نو ډېر ښه کړی دی دغسې عمران صاحب دی کلیم صاحب دی محمد حسین سواتی دی نو ټولو پکې په خپل خپل ځای یو ډېر ښه کردارونه دي او ټولو ښه کوشش کړی ډېر محنت سره یې کار وکړو زه د عام پبلک به خبرو کوم زموږ عام پبلک چې کوم دی زموږ د ایکټرز ته یا ډایرکټرز دی شو بیس خلکو ته ډېر په دغه نظر ګوري چې دا ډمان دی او دغه خلک بیا یو ایکټر ته راشي یو ډایرکټر ته راشي ما سره تصویر ما سره ټیک ټاک جوړ کا ما سره دا خو خلکو ته سوال موږ کوشش کوو او چې داسې خلک راشي چې کې څه ټیلنټ وي که نه ټیلنټ پکار دی نو بیا دا نشته هغوی خو صرف راوستل نه دي چې کوم سړي کې ټیلنټ یا به پخپله مخکې دي لکه اصغر چیمه رالو هغه کې ټیلنټ و نو دا دی اوس فلمونو کې کار هم کوي که مونږ ګورو دې وخت کې د پښتو فلم انډسټري لپاره مطلب سرکټ ډېر زیات محدود دی دغه پېښور یو سرکټ دی کراچۍ هم هغه په نیش حساب دی لږ دغه بیا په فلم باندې تقریبا 60 70 80 لک روپۍ چې ولګي نو دا ریکوري کوي بیا بل ستاسو فلم شهنشاه بچا ډېر سپر هټ کامیابی حاصله کا د نه بعد تاسو فلم جوړ کر رکشي والا هغه ډېر هغه مطلب کوم سپر هټ کامیابی چې هغه حاصله نه کدي سو وجه ته په خپل خوخه جوندو کو سړیا دلته کیږي پرشتو پس خبرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په بالاکوټ کې د یو فلم په سټ باندې چې د فلم نوم دی چرته خانه چرته فقیره دا فلم د شاهد فلم پروډکشن د سوري لاندې جوړیږي د هدایتکار چې کوم دی ارشد خان صاحب دی او زموږ سره موجود دی دای سره خبرې تر کوم قدرمنو کوم ګورو نو پښتو فلم انډسټري چې نن سبا سمر آباد لرو تقریبا د شاهد فلم پروډکشن مرهون منت دی وخت کوم سره ارشد خان صاحب ناسي سره خبرې کوي چې د پښتو د فلم انډسټري لپاره یو لیجند هدایتکار دی دوی ډیر زیات مهنت ډیر زیات سټرګل دي دوی په کریډټ باندې بشمیره سپر هټ فلمونه پراته دي کومه پښتو فلم انډسټري ګورو دوی شروع شوې ده او ختمېدو ولا خو د خبر حال دوی به ډیر زیات غټ کردار یا السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام څنګه چل مهرباني څنګه چل جی سر جی خیر شکر الحمدلله شکر بالاکوټ کې موجود ډیر مزیدار موسم د ډیر ښکلي لوکیشن دی اسب وای د فلم خاني چرته فقيري پسټ باندې موجود یو سو وای د فلم حواله سره چرته خانه چرته فقیره دا یو اوریجنل کہانی ده اوریجنل کہانی ده دا یو واقع شوی زموږ په پیښور کې نو بس هغه موږ راوچته کړی ده علم د فلم شکل ورکړی دی نو ډېر محنت هم پې کړی دی سلیم مراد صاحب د دې رایټر دی او سعید تاکالی صاحب د دې مکالمې لیکلي ډېرې ښه مکالمې دي ډېر ښه سکرپټ دی او رحمان ګل د دې میوزک ډایرکټر دی نو ټولو پکې ډېر محنت کړی دی اوس موږ راغلي تاسو وینئ محنت پې کېږي او خپل طرف نه پې پوره کوشش کوو چې یو ښه فلم جوړ شي او عوامو ته پیش شي او عوام یې خوښ کړي که موږ وګورو تاسو یو سیکوینس تقریبا په پوره ورځ کې کړی دی بلکل نو دا کہانی لږه داسې پیچیده غوندې ده که نه یعنې هغه عام کہانیانو نه لږه غوندې بدله ده کوشش هم کړی دی چې دې کې زیات موږ هغه نیچرل څیزونه وښیو کوم چې زموږ د
پښتنو په کورونو کې دي یا د موږ په معاشره کې کم سیزونه کیږي کنه نو هغه سیزونه هم راغونډ کړي دي نو یو کهانی ته جوړه کړې ده. کومه ور په دې فلم کې د پښتو د فلم انډستری چې څومره مداکاران تقریبا دغه یو دوه نه علاوه تاسو به ټول اغستی تاسو وجه نو بعد د دې کهانی ډیماند داسې و چې دې کې دا کم کردار یو پکې شاهد صاحب دی بل پکې جهانگیر صاحب دی د دې دواړو منځ کې کهانی دا بیا پکې اصغر چیمه دی یو ویلن کردار دی نو ډیر ښه کړی دغه عمران صاحب دی کلیم صاحب دی محمد حسین سواته دی نو ټول پکې په خپل ځای او ډیر ښه کردارونه دي او ټولو ښه کوشش کړی ډیر مهنت سره کار وکړو. په دې اختر باندې تقریبا چې سلور فلمونه جوړیږي یو ستاسو دی یو د ارباز صاحب دی یو شانزیب صاحب دی یو پکې بل یو فلم دی شهید عثمان صاحب فلم دی نو زما په خیال ډیره کاندیدار مقابله وي. یاره بس الله دې ټولو له عزت ورکړي هر سړی مهنت کوي کوشش کوي چې ښه نه ښه فلم جوړ کړو ښه نه ښه کار وکړو باقي دا بیا د عوامو خوښه ده چې کم سیز هغه یې خوښوي کم سیز نه خوښوي او کوشش هر سړی کوي او زموږ دعا ده ټولو دپاره چې ټول مهنت کوي او الله دې ټول کامیاب کړي دا زموږ د پښتو انډسټری کامیابي ده نو زموږ خو ټولو دپاره نیک خواهشات دي ښه سوچ هم دی چې فلمونه چلیږي پروډوسران پې پیسې لګوي او خدای دې ټولو ته عزت ورکړي خدای دې ټول کامیاب کړي. که مونږ وګورو دې وخت کې د پښتو فلم انډسټری لپاره مطلب سرکټ ډېر زیات محدود دی دغه پېښور یو سرکټ دی کراچۍ هغه په نیش حساب دی لږ دغه بیا په فلم باندې تقریبا 60-70-80 لک روپۍ چې ولګي نو دا ریکوري کوي بیا نو بس دا وخت او حالات باندې ډیپینډ کوي کنه اوس چې د دې هر څه ریلیشن چې دی دا د ملک حالاتو سره دی چې ملک حالات خیر او خلک خوشحاله نو به دوی د زړه بیا خوشحالي غواړي چې یاره راشو خپل انجوایمنټ وکړو او چې نی نو بس بیا ټول کارونه خراب دي وخت کې چې د ملک څه حالات دي نو بس الله دې خیر وکړي الله نه به خیر غواړو. بل موږ تاسو دغه وګورو تاسو مطلب تاسو پروډکشن هاوس چې کوم دی شاید فلم پروډکشن که موږ وګورو نو تقریبا په ډیرو خرابو حالاتو کې تاسو هغه گاډي روان کړي دي نو دا تاوان تاسو نه کوي نو به دا ګټه او تاوان دا خو د الله د طرفه دی او به موږ خو کوشش کوو چې تر کومه د فلم انډسټري روانې نو د ډیرو خلکو پکې رزق روان دی دا دی لکه اوس موږ بالاکوټ ته راغلي نو تاسو وینئ دې سره څومره هوټلینګ او څومره دوکانداران او څومره خلک انوال دي موږ وایو چې زموږ دا پیسه چې څونه لګي چې زموږ په دې صوبه کې ولګي چې زموږ صوبې ته لګه فایده راځي. اګه موږ ګورو یو فلم سره تقریبا د سونو خلکو رزق لګي څوک ټیکنیشن څوک کیمرامین څوک ډانس ماستر څوک بل چې کوم ځای مطلب یو ځای دلته استاد شوټینګ کوي دکاندارانو څومره دغه جوړي نو په خل د فلم سره ډیر خلکو رزق تړي د فلم سره ګوره دا د لاهور نه شروع کیږي او په پیښور او په کراچۍ او داسې ځانو په ټول پاکستان کې دا شی خور دی په لاهور نه چې کم کسان را دي کم خلک را دي کم ملته کې مونږه یعنی خلک پکې مزدوریانې کوي بیا دلته بالاکوټ ته راغلي دلته پکې خلکو ته رزق ملاوي بیا دلته نه فلم زی پیښور ته بیا زی کراچۍ ته یو ځای بل ځای نو د ډیرو خلکو پکې الله تعالی رزق لیکلی دی او ټولو له الله رزق ورکوي. بل زه د عام پبلک به خبرو کوم زموږ عام پبلک چې کم دی زموږ د ایکټرز ته یا ډایرکټرز دی شو بس خلکو ته ډیر په دغه نظر ګوري چې دا ډمان دی او دغه خلک بیا یو ایکټر ته راشي یو ډایرکټر ته راشي ما سره تصویر ما سره ټیک ټاک جوړ کا ما سره تا خو خلکو ته څه یاره بس دا ګوره د هر چا یو خپل سوچ دی خپل لغه دی او خو بد هر ځای کې شته دی ډېر خلک داسې شته چې مینه هم کوي دا نه چې ټول ورته سپک ګوري یا بېعزتي کوي ښه خلک هم شته د فنکارانو سره د ټولو سره مینه هم لري او بس باقي چې هر سړی خپل ذهن مطابق د هغه سوچي الان کې دا ټولو له پکار چې د خپل فنکارانو د خپل ټیکنیشن د ملک اساسه د دوی له عزت ورکوي دوی چې دومره محنت کوي دومره دغه کوي نو دوی له الله
تعالی دې کار کې عزت ورکړی دی که نه نو دا ټولو له پکار دي د ما خو ټولو ته دا پیغام دی چې دوی سره مینه محبت کوئ څنګه چې خپلو کې مینه محبت کوي داسې خپلو د اداکارانو فنکارانو ټیکنیشنانو سره مینه کوئ محبت کوئ مونږ له خو چې مخامخ څومره خلک راځي څومره دنیا راځي ډېر په مینه را سره ملاویږي او ډېره مینه را سره ساتي او باقي په شیشه چې څوک څه خبرې کوي نو به دا د خپل دین ایمان دی مونږ خو به پازیټیو یو دغه ورکوو که نه میسیج ورکوو چې نه دا کار مه کوئ دوی سره مینه وکړئ ابل ستاسو یو غټه اداره ده شاید فلم پروډکشن بعضې اداکاران دا دغه کوي چېرې دوی نوي ټیلنټ له موقع نه ورکوي نو ما خو وکړل تقریبا چې تاسو ډېر نوي کسان تاسو راوستي نو باره بیا دا ګیله خلک ولې کوي نه نو ټیلنټ خو ګوره ما سره دې فلم کې 2-3 آرټسټان نوي دي دا جینۍ مې یو نوی راغلی دغسې پکې کسان 2-3 نور هم نوي دي مونږ خو کوشش کوو خو چې داسې خلک راشي چې هغې کې څه ټیلنټ وي که نه ټیلنټ پکار دی نو بیا دا نشته هغوی خو صرف راوستل نه دي چې کوم سړي کې ټیلنټ یا به پخپله مخکې دي لکه اصغرچي مرالو هغه کې ټیلنټ و نو دا دی اوس فلمونو کې کار هم کوي او دا کار چې دی دا چا میراث نه دی دې کې هر چاته حق دی چې چا کې څه وي او چا کې ایکټینګ وي او چا کې قدرتي او جراثیم وي د ایکټینګ نو راځي کار هم کوي او ځان له خپل ذهن پیدا کړي لکه اوس چې دا کم خلک لګیا دي دې وخت کې دا څومره آرټسټان دي نو دا هم نوي راغلي دي که نه دا خو څه دغه نه دي نوي راغلي یې ځان له مقام جوړ کړی محنت یې کړی نن دغه سټارز دي بل ستاسو فلم شهنشاه بچا ډیر سپر هټ کامیابی حاصله کا د نه بعد تاسو فلم جوړ کر رکشي ولا هغه ډیر مطلب کوم سپر هټ کامیابی چې هغه حاصله نه کدي څه وجه دا بس د حالات وجه ده کنه ما تاسو وی چې د ملک حالات څنګه دي نو بیا هم ته موږ مطمئن یو شکر دی بس ټیک ته خپل حساب سره دا هټ او فلاپ او نرم ګرم دا دې سره تړلې خبره ده کنه خو موږ به دعا کوو چې الله د ملک حالات ښه کړي نو ټول کارونه بخې دی وخت کې د موږ په ملک کم کار خروان دی ټول هر سړی پریشان دی رزق څوک نشي ګټلی کور ته بچو له څوک روټۍ نشي وړی نو چې حالات ښي ټول کارونه بخي ابل مونږ ته اکثر په دې واتس اپ باندې یا په دغه باندې الکان یا جنکه مطلب نوې چې کوم خلک یې کنه مونږ سره رابطه کوي موږ ارشد صاحب ته وایو چې موږ په فلم کې والي موږ په ډرامه کې والي نو دغه خلکو ته تاسو ورغواړي مطلب دغه تاسو څنګه کانټیکټ تاسو سره نو دا وګوره واتس اپ نمبر ټولو سره وي تاسو خپل ویډیوز جوړ کړئ راولېږئ تاسو خپل پکچرز جوړ کړئ راولېږئ نو موږ به ګورو انشاءالله چې چا کې ټیلنټ وي زه به موقع ورکوم په خپل ځاني خو زما دا سوچ دی چې راځي نوي خلک دې راشي زه به ورله موقع ورکوم د ما فلم کې به راځي زه به ورله کار ورکوم باقي د نصیب خبره ده د هر چا او مخکې خو خبره د ټیلنټ دغه تاسو دنیا خلک راوستل به مونږ خو به ګوره کوشش کوو که نه د به خپل طرف نه پې محنت کوم باقي د خپل ټیلنټ دی ابل تاسو پرسنلی یو خبره کوم تاسو استاد تاسو زما استاد عنایت الله خان عنایت الله خان صاحب یقینا چې یو لیجنډ یو لیجنډ زمونږ استاد یو سم ما سره زه چې کار کوم شوټینګ کوم ما سره 24 غنټې په سټ زه ته تپوسونه هم کوم زه ډېر قدر کوم زه ډېر عزت کوم ابل تاسو په ډایرکشن کې بدر صاحب کار کړی کنه بالکل کړی دا ما خوش قسمتي ده چې دا ما یو فلم کې هغه کار کړی عجیزي لویه بادشاهي ده عجیزي لویه بادشاهي ده تاسو د ډایرکټر حیثیت ډایرکټر کوم فلم وړاندې کړی ما پهله فلم و زړګي خورا داغونه او جی غالبا پدې کې تاسو سدرنور پر بیګا پرون ما سدرنور انټرویو کول هغه چې ارشد صاحب زما وړاندې فلم کې زړګي خورا داغونه زما بس هغه داسې دغه چې زما مړم به فلم او د سدرنور مړم به فلم غالبا چې سپر هټ شوی سپر هټ فلم او بس نه پس په الله تعالی یو سلسله روانه کړه بس نور د دې فلم په حواله سره کو سوال غواړي مرکه غونډول ته غانم شروع ده تاسو بيزي به شوټینګ شروع ده بس دا ان شاء الله دا یو ښه فلم دی یو ښه سکرپټ دی یو ښه میوزیک دی ټول آرټسټانو پکې ډېر محنت کړی دی او امید لرم چې ان شاء الله دا به کامیابی وي کراچۍ کې به دا په کوم سینما دا به ان شاء الله په مسرت سینما کوم ګورو تاسو بینو تقریبا ټول په مسرت لګي نه نو بس هغه موږ سره کاروبار د ډېر وخت نه شروع دی کنه نو کاروباري سیټ اپ یې سره دی نو بس
صحیح راځي د مونږ فلم اخلي او بس علم پکې خدای مزدوري ورکوي. اما داسې اورېدلم چې هغوی ستاسو نه علاوه بل فلم تقریبا ډېر دغه سره نه نو بس ما خو درته ووایي ډېر وخت نه سره روزګار دی که نه او بس ای پکې خوشحاله دي نو بس ای ځکه زمونږ فلم بلې سینما ته پرېږدي نه. ډېره مننه ارشد صاحب، ډېره مننه. قدرمنو دا ارشد خان صاحب چې د پښتو د فلم یو لیجنډ ډایرکټر دی، موږ سره خبرې ترې وکړو. د فلم چېرته خانې چېرته فقیري په سیټ باندې موجود و. د فلم ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره روان دی، ډېر ژر به دا مکمل شي. په اختر کې په ارشد سینما پېښور کې لګي او په مسرت سینما کراچۍ کې به لګي، نو انتظار کوئ.